نبوي سیرات د سیرت خپرونه هر ورځ د سهار له 6:30 دقیقو تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ راډیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې محترم اوریدونکو په دې هیله چې سهار مو د لوی خدای جل جلاله په عبادت سره پیل کړی وي او همداراز نننۍ خپرونه هم په غور سره تر پای پورې واورئ. دا د خپرونه پیلوو. ښاغلو او آغل اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړو چې د ځینو شبهو د لرې کولو په اړوند تاسې دیندارو او معززو اوریدونکو ته ځینې ګټور او په زړه پورې مطالب در باور کړو. په قرآن عظیم شان کې ځینې دا ډول الفاظ دي چې د هغو په اثر ځینې د سرسري نظر خاوندان او ظاهربین خلک په دې اشتباه کې لویدلی شي چې د ځینو پیغمبرانو په لمن د عدم معصومیت داغ هم شته، مګر محققین و علماو له دغو اشتباهاتو څخه د هر یوې اشتباه یعنی پاخه ځوابونه ورکړي دي چې د هر چا قناعت ور باندې حاصلیږي. په دې محققینو کې په خاص ډول علامه ابن خرم اندلسی چې هغه هم د یو کتاب خاوند او په دغه کتاب په 4م جلد او قاضي عیاض مالکی د شفا په قسم ثالث په لومړي باب کې او خفاجی د شرح شفا په 4م جلد کې او په متأخرینو کې مولا دوست محمد کابلی په تحفة الاخلاق فی عصمت الانبیاء کې یوه شبهه په داسې پوره او محققانه ډول رد کړې ده چې د ظاهربینو خلکو د سترګو څخه دا اشتباهات او د هغې پردې بیرته کوي او اصل حقیقت ورته څرګندېږي. له دې شبهو څخه د هرې شبهې ذکر کول او د هغې رد کول یو ډیر زیات او اوږد کار دی. له دې کبله موږ په ډیر لنډ او اصولي ډول دا ویلای شو چې کوم خلک چې په دې مسئله کې د غلط فهمیو سره مخامخ کیږي د هغو 2 اسبابونه دي چې د هغو اسبابو تشریح کټ مټ او عینا د دغو غلط فهمیو لري کول دي. تر ټولو لومړی باید انسان دا خبره په نظر کې ونیسي چې د انبیاء علیهم السلام مقام که هر څومره د نورو بندگانو په نسبت ډیر جګ او پورته دی او د هغو لمن د ګناه او عصیان له دوړو او ګردونو څخه هر څومره پاک وي، سره د دې هم د هغه ذوالجلال والاکرام په مخ کې دوی د یو عبد او بنده یا د یو عاجز مخلوق حیثیت لري او یو عبد او غلام که هر څومره مطیع فرمانبردار او وفادار هم وي، هغه باید تل د خپل آقا او مولا په مخ کې په خپل قصور معترف، په خپل تقصیر معاقر، په خپلو کوتاهیو خجل او په خپلو سوهو نادم وي. له همدې کبله حضرت ابراهیم علیه السلام چې د هغو د نیکۍ او پاکۍ د شهادتونو څخه قرآن عظیم شان ډک دی، هغه د خپل خدای جل جلاله د عظمت او جلال او د هغه د رحمت او شفقت په ذکر کې وایي او هغه خدای چې د هغه څخه جزا یعنی د قیامت ورځ د خپل سهو او هیرې د معافي پوره امید لري. د نبی علیه السلام دا اعتراف، اقرار، خجالت او ندامت د هغه نقص نه دی چې بلکې د هغه د بندګۍ او عبودیت کمال دی
او مولا او آقا دا حق لري چې که د غلام او بنده د اطاعت او فرمانبردارۍ ډیر جګ مقام ته هم ورسیږي هغه د خپلو بندگانو او غلامانو څخه د نورې ډیرې زیاتې وفادارۍ او اطاعت ډیره جګه مطالبه وکړي دا د دې لپاره چې د هغه په دربار او خصوص کې د هغه مقام او مرتبه نور هم جګه او پورته شي که په ځینو مبارکو آیتونو کې کوم یو پیغمبر ته د لوی خدای جل جلاله څخه د مغفرت د غوښتلو هدایت ورکړ شوی نو د هغه سبب دا نه دی چې هغه ګناهګار دی او یا هغه کومه ګناه کړې ده بلکې په هر قدم د اطاعت په تیره رتبه د قناعت په کولو تنبیه او د نور ډیر اطاعت مطالبه ده دا د دې لپاره چې دغه کار د نور ډیر قرب او نږدېوالي ذریعه وګرځېدلی شي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کیږي چې هر کله چې الله مرسته راغله او مکه فتح شوه او خلک د ولیدل چې ډلې ډلې د خدای جل جلاله په دین کې داخليږي نو د خدای پاکي بیان کړه او معافي ورڅخه وغواړه چې هغه د بنده حال ته رجوع کوونکي دي تاسې ښه ځیر شئ آیا د لوی خدای جل جلاله د مرستې راتلل د مکې فتح کېدل د بدپرستۍ بیخکني او د خلکو مسلمان کېدل کوم جرم دی چې د هغه څخه د څوک بخښنه او معافي وغواړي همدغه راز په سوره فتح کې الله پاک فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا موږ تا ته ښکاره فتح درکړه د دې لپاره چې خدای ستا وړاندې او وروسته خطا معاف کړي او خپل احسان په تا پوره کړي او تا په سمه لار روان کړي او تا ته مضبوطه مرسته درکړي بیا ځیر شئ او فکر وکړئ چې د مکې مکرمې د پوره فتح نصیب کېدل د حضرت جناب پیغمبر د معافی غوښتلو سره بې له دې بل کوم تعلق لري چې خدای جل جلاله د خپل بنده دغه ښه خدمت قبول کړ او خپله رضامندي یې ورڅخه څرګنده کړه له دې استغفار څخه مقصد نعوذ بالله د پیغمبر د ګناهګارۍ ثبوت نه دی بلکې د هغه د کامل او پوره عبدیت او اظهار دی حضرت عیسی علیه السلام چې عیسایانو به ورته د خدای زوی وایه او ملایکې د عربو په ژبه ورته د خدای لوڼې ویلې او دوی ته د لوی خدای جل جلاله د درجه ورکوله د هغو په خصوص کې قرآن عظیم شان داسې فرمایي مسیح به هیڅکله له دې څخه عار ونه کړي چې هغه د خدای بنده وي او نه به مقرب ملایکې او هر څوک چې د هغه بندګۍ څخه عار کوي نو خدای جل جلاله به هغه ټول خپل ځان ته راوغواړي لنډه دا چې د خپل خدای په حضور کې د انبیاو په خپله کوتاهۍ اعتراف کول د هغو د ګناهګارۍ ثبوت نه بلکې د هغو د کامل او پوره عبدیت اظهار دی همدغه راز د کوم پیغمبر په خصوص کې د پاک خدای جل جلاله دا ویل چې ما ته معاف کړي د هغه د ګناهګارۍ اعلان نه بلکې د خپل خوشحالۍ او د رضامندۍ او پوره قبول زیری دی د سوره فتح په مخکې آیتونو کې چې تاسو ته ولوستل شول که تاسې ځیر شوي یئ نو دا حقیقت به درته څرګند شوی وي چې هر کله د بتپرستۍ د ککړتیا څخه د مکې مکرمې د پاکولو کار او د عربو په ټوله جزیره د حق او باطل تمیز د مکې په فیصله کوونکې فتح پورې موقوف و نو هر کله چې د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د پرله پسې کوښښونو او د سرونو څخه د تیریدلو د ډیرو زیارونو او قربانیو په اثر دغه کار ترسره شو او مکه مکرمه فتح شوه نو لوی خدای جل جلاله دا اعلان وکړ چې نن د دې بری او فتح په اثر د نبوت وظیفه او په تا باندې زما د احسانونو سلسله پوره او ترسره شوه بیا خدای جل جلاله تاسو سره سمې لارې ته د هدایت او د خپلې ډېرې زیاتې مرستې وعده کوي حال دا چې له دغو شیانو څخه هر یو شی حضرت جناب پیغمبر ته ورکړ شوی یا د مکې تر فتح وړاندې
دای په صراط مستقیم یعنی اسلام و یا د سره پوره مرسته نه وه، دا ټولې مرتبې ورکړل شوې وې. مګر په دې ځای کې د دې خبرو د ذکر کولو څخه د پاک خدای جل جلاله مطلب دا دی چې په دې ځای کې په دې ډول خپله ډیره رضامندي څرګنده کړي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وړاندې او وروستنیو یعنی فروګذاشتونو د عفو او بخښنې د کرښې د راښکلو اعلان وکړي او هغه ته د نوي فاخر خلعت او نوي جګې مرتبې مقام ورکړي. د کامل عبدیت راز او نیاز هغه دی کوم چې د حضرت مسیح علیه السلام په دې فقره کې ښکاره او څرګند دی. یو سردار دته خطاب کوي او ورته وایي ای نیکه استاذه، دی ورته په جواب کې وایي ته ولې ماته نیک وایې؟ هیڅوک نیک نه دي مګر یو یعنی الله جل جلاله. د حضرت مسیح علیه السلام د دې فقرې نه به دا قیاس کول چې هغه نیک نه و څومره غلط کار دی. همدغه راز د حضرت عیسی علیه السلام په خپله مشهوره دعا کې دا ویل او لکه څنګه چې موږ خپل قرضدار بخو ته موږ ته خپل قرضونه را وبخې. د ده ګناهګارۍ د دلیل نه بلکې د پوره عبدیت اظهار او ثبوت دی. د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. په عربي ژبه کې د ګناه لپاره ډیر مختلف الفاظ دي، مګر د ذنب، اثم، حنس، جرم او نور له دوی څخه پرته له ذنب څخه د نورو الفاظ اطلاق په هغه حقیقي ګناه کیږي چې هغه په اراده او قصدن وکړی شي. لیکن د ذنب اطلاق په هر لفظ او فعل باندې کیږي چې هغه کارونه په حقیقت کې د عام امت لپاره ګناه نه دي. لیکن د انبیاء علیهم السلام په حق کې دومره غفلت هم د مؤاخذې وړ دی. په همدې اساس ویل شوي دي چې یعنی د نیکانو نیکی د مقربانو ګناهونه دي. د انبیاء علیهم السلام د استغفار په موقع کې تل د ذنب لفظ استعمال شوی او د جرم، اثم او یا حنس لفظ نه دی استعمال شوی. د ذنب لفظ ویری او غفلت څخه نیولی تر عصیان پورې شامل دی. نو له دې کبله که کوم نبي ته د لوی خدای جل جلاله لخوا د استغفار ذنب یا هدایت شوی وي نو د هغه معنا به د صریح عصیان او ګناه نه وي، بلکې د هغه معنا به هم د انساني فروګذاشت او هیره وي چې پاک خدای تل په خپل رحم و کرم او لطف و عنایت د هغو تنبیه او اصلاح کوي. له دې څخه یوې بلې نکتې ته اشاره کیږي چې که څه هم امت په هیرو او سهو او بې ارادې او داسې غفلت مؤاخذه کیږي یا په بل عبارت نیوه کیږي، مګر انبیاء علیهم السلام د خپلو جګو مقامونو په لحاظ په دې ډول شیانو هم مؤاخذه کیږي. او هر کله چې د دوی د قول و فعل څخه شریعت جوړیږي نو د شریعت د حفاظت او ساتنې لپاره د دوی د هر قول او فعل حفاظت هم ضروری کار دی. بنا په دې که له دوی څخه کله دغه ډول خبره صادره هم شي نو فل حال دوی ته په دغه خبره تنبیه ورکول کیږي او پوهول کیږي او خيارول کیږي او سره د دې خبرو د هغو دغه شی معاف کول او هغوی ته زیری ورکول کیږي. په دې ډول د هر غټ او کوچنی سهو او قصد ټول ګناهونه د دوی له لمنې پاک او هغوی ته ساتل کیږي. د بقره مبارکه سوره په 30 آیت کې الله پاک فرمایي نو آدم د خپل رب څخه څو خبرې زده کړې نو هغه د توبه قبول کړه. د طه مبارکه سوره په 122 آیت کې الله پاک فرمایي بیا خدای دغه آدم غوره کړ او بیا د هغه خواته
رجوع وشوه. د توبې مبارکه سوره په 119 آیت کې الله پاک فرمایي یقینا خدای د نبی توبه قبول کړه. د انبیا مبارکه سوره کې بیا لوی خدای جل جلاله فرمایي بیا موږ د دې یونس دعا قبول کړه او هغه مو د غم څخه خلاص کړ. د فتح مبارکه سوره کې فرمایي د دې لپاره چې خدای ستا لومړني او وروستني فروګذاشتونه معاف کړي، د کامل او عام عفو او مغفرت دا جګه مرتبه په خپله د بنده په ژوندانه کې پرته له انبیاو علیهم السلام څخه د بل چا په برخه شوې نه ده. د انبیا علیهم السلام د معصومیت په مسئله کې د غلط فهمۍ دویم سبب دا دی چې د انبیاو په ژوندانه کې د دوی تر نبوت وړاندې او تر نبوت وروسته ژوند کې چې د قوت او عمل کوم فرق موجود دی هغه په نظر کې نه نیول کیږي. علم و جهل، دلالت او هدایت د اضافي الفاظو څخه دي. د علم هر یو حد او اندازې ته د علم د مافوق درجې په لحاظ، جهل او د هدایت د جګې نه جګې مرتبې ته د هغې نه هم د پورته او جګې مرتبې په لحاظ دلالت ویلی شو. د انبیا علیهم السلام تر نبوت پخوا او تر نبوت وروسته ژوندانه کې د قوت او فعل په لحاظ فرق نشته. لکه څنګه چې په یو زڼي کې د هغه بوټي ډېرې مزایې او پاڼې او ګلان پټ وي، لیکن دغه زړی او دانه په دغه وخت کې ونه نه دی او نه هغه تنه او شاخونه او پاڼې او ګلان او میوې لري او نه کور او ښکلی سیوری، لیکن په دغه زڼي یو وخت داسې هم راځي چې دی لوی شي او یو ښکلې قوي ونه ورڅخه جوړه شي. د دې سمسورې ونې ښکلې او تازه شنې پاڼې د خلکو په سترګو کې یو مخصوص خوند او کیفیت پیدا کوي. د ګلانو وږمې دماغونه معطر کوي او په خوندورو میوو یې د خلکو خولې خوږیږي. په سیوري کې ستړي ستومانه خلک دمې جوړوي او ځانونه هوسا کوي. همدغه راز د نبوت په سابقه او لاحقه یعنې تر نبوت په وړاندې او وروسته ژوند کې ډېر زیات فرق موجود دی او د همدې فرق په بنا د نبي علیه السلام تر نبوت وړاندې ژوند بې د نبوت څخه تیاره او دلالت او تر نبوت وروسته ژوند نور او هدایت معلومیږي. لکه چې د عام افرادو ژوند بې د اسلام او ایمان څخه دلالت او تر ایمان وروسته هدایت دی. همدغه راز د انبیا علیهم السلام ژوند په خپله د دوی په نظر کې بې د نبوت نه دلالت او د نبوت نه وروسته هدایت دی. مطلب دا دی چې د نبوت د ظهور نه وړاندې زمانې ته د هغو د دلالت او د نبوت د ظهور نه وروسته زمانې ته د هغو د هدایت عهد او دوره ویل کیږي. لیکن د دلالت او هدایت دا مفهوم د هغه مفهوم څخه چې بې د انبیا علیهم السلام د نورو خلکو لپاره مستعمل دی بیخي مخالف او بل شان دی. پاک خدای جل جلاله چې په کوم ځای کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خپل احسانونه ورپه یادوي او یا په بل عبارت خپل احسانونه ورته شمیري، نو ورته وایي چې آیا ته خدای یتیم نه موندې بیا یې پناه درکړه او هغه ته وموندې چې لیار دې ورکه کړې ده نو لاره یې در وښودله او ته یې محتاج وموندې نو بې نیازه یې کړې. له دغو خبرو څخه څرګنده ده چې په دې ځای کې د هدایت څخه مراد د نبوت او دلالت څخه مراد تر نبوت وړاندې ژوند دی. په دغه ژوند تر نبوت وروسته ژوند په مقابل کې نسبتا دلالت دی. په عربي ژبه کې د دلالت معنا یوازې صریحه ګمراهي نه ده، بلکې دلالت د نادانسته هیرو تیرولو او غفلت په معنا هم راغلی ده. د ښځو د شهادت په موقع کې راغلی دي چې که هیر شي د یوې ښځې نو ور په یاد به یې کړي هغې ته. په یو بل آیت کې د علم الهي په تعریف کې داسې راغلی دي نه زما رب تیروتی دی او نه یې هیریږي. په دغو مبارکو آیتونو د دلالت د لفظ استعمال دا حقیقت څرګندوي چې دال معنا په عربي ژبه او د قرآن عظیم شان په محاوره یوازې ګمراهي نه بلکې
دا لفظ د هیر او تیرولو په معنا هم راغلی ده. همدغه راز د دې حالت په معنا هم دی چې په دغه حالت کې خو ګمراهي معلومیږي، لیکن تر اوسه لا ورته د الهي هدایت نور نه وي ځلېدلی. د غلطۍ احساس کوي، مګر د هغې غلطۍ په ځای لا ورته صحت نه وي څرګند شوی او نه وي ښکاره شوی. د جهل بدي ورته معلومه او څرګنده شوي وي، مګر د علم دروازه ورته لا تر اوسه نه ده بیرته شوې. همدا کټ مټ د قبل نبوت یعنی تر نبوت وړاندې ژوندون او د هغې کیفیت دی. حضرت موسی علیه السلام د خپل نبوت تر دورې وړاندې یو ظالم قبطي په سوک وواهه چې د دغه سوک په اثر هغه اتفاقا مړ شو. کله چې حضرت موسی د نبوت تر موندلو وروسته بیرته راغی، نو فرعون هغه ته د پیغور په ډول وویل چې ته خو زما فراري مجرم یې. حضرت موسی علیه السلام ورته په جواب کې داسې وویل، ما هغه کار په هغه حالت کې کړی و چې په هغه حالت کې زه له تیرو کوونکو څخه وم. د دې تیروتلو او دلالت څخه مطلب فقط دا دی چې په هغه وخت کې زه د نبوت په لوړ مقام نه وم سرلوړی شوی، او که نه وي نو دا څرګنده خبره ده چې حضرت موسی علیه السلام تر نبوت وړاندې د ګمراهۍ کوم یو کار نه و کړی، او نه یې د بت بندګي کړې وه، او نه یې فرعون ته سجده کړې وه، او نه یې د شرک کوم بل کار کړی و. څوک چې په سوک یا څپېړه وهل او په دغه سوک یا څپېړه په اتفاقي ډول د یو کمزوري او کسرمن شخص مړه کېدل و، دا ډول قصداً ګناه نه ده چې هغې ته د دلالت وویل شي. له دې څخه دا حقیقت په ښه ډول څرګندېږي چې د حضرت موسی علیه السلام خپل ځان ته د ودال ویلو څخه مراد تر نبوت وړاندې ژوند دی. تر نبوت وړاندې ته چې تر نبوت وروسته ژوند په لحاظ ورته دلالت ویل شوی ده، په بل ځای کې ورڅخه په غفلت بې خبرۍ هم تعبیر شوی ده. د حضرت یوسف علیه السلام په کیسه کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې وایي موږ تا ته ډیره ښه قصه اوربو، ځکه چې موږ دا قرآن نازل کړ. که څه هم د دې قرآن تر وحي وړاندې ته د بې خبرو څخه وې، د دې بې خبرۍ د عالم تفسیر په بل آیت کې دی چې په دغه آیت کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر نبوت وړاندې ژوندون او تر نبوت وروسته ژوندون فرق کوي او هغه یې څرګند شوی ده. ډیرو عزتمنو او معزز اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې د خپرونې راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو در واورول. ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.